السلام علیکم. زموږ د ټولنې ویاړ، زموږ د علاقې ویاړ، زموږ د خویندو میندو ویاړ او وارث ته چې څونه حق ادا کړی دی، زموږ د خویندو میندو د حق د حقوق په باره کې څوم بل چا نه دی ادا کړی. زه بیرته راځم. یوه خور یوه لور دا حق لري چې د ژوند ملګری په خپله خوښه خوښ کړي. دا حق لري. یاره جمال صاحب دا رقم پوښتنې دي د سم دم عذاب دی. خبره داسې ده چې لکه ما او تا چې په بازار کې دا حق لرو چې زه د خپل مزاج مطابق جاکټ واخلم، د خپل مزاج مطابق سکیچر بوټونه واخلم، د خپل مزاج مطابق کپړې واخلم، نو چې زه دا حق لرم چې د 1000 روپۍ شی دی اختیار لرم، نو بیا به لا چیرې هغه خبره یي چې زه واده کوم د یو چا سره او ښه ژوند تېرول غواړم او په هغه کې زما اختیار نه وي. دا پخوانۍ زموږ د سپین ږیرو خبرې دي. زما خیال له خدای دې نه دوږه خیان کوي، اکثره به دوري لکه چې څنګه نارینه دا حق لري، دغسې بچی هم دا حق لري چې د مور په ذریعه ورته ووایي چې زما دا ځای د خپلې نکاح دپاره شرط دا دی چې هغه کوب بلل کېږي، پرېدی نه یي، داسې بې لارې نه یي، هسې دا زموږ دوی بچې په لالچ کې نه یي راوستلې، د بل چا مارکیټ دوکان یې ورښکاره کړی، د کامل جان سرویس ورښکاره کړی، دا زما دی. هغه غریب واده ورسره وکړي، ویې ګوره بل د دې موټران صفا کوي. بس دا بچیانو ته موږ وایو چې د بل چا د ځوانۍ، د موټر، د کاروبار په لالچ کې رانسئ. اکثره دروغجنانې ها که رښتیا داسې وي چې هغه مطلب په ژوند، په خوند، په قوم، په خاوره، په علاقه سره برابر وي، بیا دې مور ته ووایي چې موره که چیرې ما ته ښه ژوند را برابروې نو دغه سړی ته هم وګورئ، زما ژوند د ده سره را برابر کړي، ستۍ مشوره به پکې شامله وي. د مور و پلار تجربه ډېره ده، هغه به خپله مشوره هم ورکړي، بیا به هغه لاره د دې دپاره منتخب کړي. لکه تا چې وویل چې د 1000 روپو بوټ اخلې، تونې ګورې، اړې راړې، هغه هم یو میاشت شپږ میاشت چلېږي. دا خو ګرده زندګي د ټول عمر دپاره ده. دا به خامخا پیغمبر علیه السلام مبارک لره به یوه زنانه راله چې یا رسول الله زه دا خپل ځان و تا ته هدیه کوم، زه تا ته حواله کوم، یعنې ستا سره واده کول غواړم. نو پیغمبر اسلام مبارک په بعضې وخت داسې و چې واده ورسره جوړ شو، داسې به وکله و واده به نه سو جوړ. خو ته خبره دا ده چې ما درته وویل پر موږ باندې معاشره و دا رواج و رسم دونه غالبه سوی دی چې دا ما لره پرون د اسټرلیا سره یو زنانې میسیج را کړی و چې مولوي صاحب زموږ کوچنۍ خور ده، هغه زما پلار و نیکه ورکړې ده و چاته، تر اوسه هغه کوچنۍ ده، اوس موږ حیران پریشان یو، دلته دا بچی پریشانه ده، دلته موږ پریشان، دلته هغه نه پېژنو. پرون یو کیس رالی، څه ملګري راغلي وو، ما خیال د ژوب د خوا ول مولوي صاحب زموږ کوچنۍ لور یا زما خور ده، زما د پلار مطلب لور ده کوچنۍ، بیخي ما ترې راښکاره کړله چې زما په خیال څه د 7 کاله وه، ول دا زما پلار ورکړې ده نن څه 4-5 کاله مخکې، د 2 کالو یې ورکړې، د 2 کالو یې ورکړې ده. اوس موږ څه وکړو؟ ما یاره نور څه نه وایه، بس د هغه خبره د الله پاک زموږ مشرانو ته هدایت وکړي چې زموږ مشران پر هدایت سي، بیا به زموږ د بچیانو ژوند برابر سي. دا زما په دغه کې مقتدیانو کې یو ملګری سته، هغه غریب کور والا لیونۍ ده، هغه ګونګۍ هم ده، د هغه رقم په غوږو نه اوري، نو نیکه ورغوښتې ده. ما دا نیکه ولې در وغوښته؟ زما نیکه ولې نو دا غریبه به څوک غواړي؟ نو ما نیکه به دې اوس په دوزخ کې ول الحمدلله په دوزخ کې نو نیکه به ځان ته غوښته چې ځان یې د غمه یا نو بس د مسجد ډېر غم یې کوي.